افغانستانی نوین قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. که افغانستانی نوین مو نوی سبسکرایب کړئ دوستانو نو ضروري سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، له دوستانو سره مو شریک کړئ. دوستانو زموږ پخوانۍ ویډیوګانې هم وګورئ، ښکلې ویډیوګانې دي، ښکلې کیسې، اشعار او ښکلي معلومات دي، لایک کړئ. دوستانو نن هم درته ډیره ښکلې او په زړه پورې کیسه وایم چې د هغې عنوان دی زما وفات. د ژمي په یخه او باراني شپه زه وفات شوم. په دې ورځ له سهاره باران ورېده. میرمنې مې هم سهار ډاکټر ته بوتلم. ډاکټر درمل راته تغییر کړ مګر د معمول خلاف چپ پاتې سو. نه یې ماته څه وویل او نه یې زما میرمنې ته، بس یوازې په سترګو راته کتلې. تر غرمې مې حالت نور هم خراب سو. هغه زوی چې ما سره و هغه د یو روزنیز کورس لپاره خارج ته تللی و. کشره لور او د هغې خاوند د یو نصف سروې لپاره کراچۍ ته تللي و. د ننګرهار لور مې هم په ننګرهار کې وه. ما ویل هېڅ ورته مه وایه، واړه اولادونه لري او خاوند یې هم ډېر بوخت دی. 2 زامن مې په خارج کې اوسېدل. ما ویل هغوی ته خو بیخي مه وایه، هغوی خو دلته اوس راتلی نه شي او طبیعت یې مه خرابوه. همداسې یوازې زه، زما میرمن او زموږ یو نوکر په کور کې وو چې تر ماښام کېدو وړاندې زموږ نوکر هم خپل کور ته لاړه. مازدیګر ډېر غټ و. احساس مې وکړ له ډېرې کمزورۍ په مشکله خبرې کولی سم. ما خپله پخوانۍ ډایري راوغوښتله او میرمنې ته مې وویل تر څنګ مې کښېنه، څه چې درته وایم هغه ولیکه. هغه قرضونه چې ما له خلکو اخیستي او هغه قرضونه چې په ما باندې د خلکو دي ټول یې ولیکل. میرمنه مې لږ غوسه شوه، راته یې وویل دا خو ستا عادت دی چې کله هم لږ ناروغه سې بس ډایري راوباسې. مګر د هغې په دې غبرګون کې د پخوا په ډول یقین نه لیدل کېده. همداسې چوپ چوپ یې راته کتل. بیا نو لمر ولیده، تیاره او یخني دواړه مخ په زیاتېدو وه. میرمن مې زما لپاره د سوپ تیارولو لپاره اشپزخانې ته لاړه. د هغې په غیر حاضرۍ کې ما څو ژورې ژورې ساګانې واخیستې او مړ شوم. احساس مې وکړ چې ورو ورو زه له خپل وجوده وځم. بیا لکه هوا کې چې آببازي کوم د خونې چت ته ورسېدم چې میرمنې مې سوپ راوړه او اول همداسې چوپ پاتې شوه او بیا یې په چغو پیل وکړ. ډېرې چغې یې ووهلې. ما غوښتل څه ووایم، نادره وه، هر څه مې لیدل مګر هېڅ مې نسو ویلی. د قندهار د ننګرهار لور مې هم راورسېده او زامن مې چې په خارج کې ول که راغلي هم وی 2-3 ورځې یې نیولې. هغوی نه ول. د سبا مازدیګر مهال و زما د تدفین مراسم ترسره شول. شاعران، ژورنالستان، مدني فعالان بیخي ډېر راغلي ول. له کلي هم تقریبا ټولو ځانونه را رسولي ول. ماماګانو، خپلوانو، دوستان ټول راغلي وو. د لحد پر سر یې چې کومې خښتې راته ایښې وې د هغوی له سوریو څخه را باندې خاورې راتویه سوې. وروسته نادر کیفیت کې سره مخ شوم. فرشتې به راغلې او سوال او ځواب به شروع و. دا سلسله پای ته ورسېده. داسې احساسېده لکه څو شېبې چې تېرې سوي وي. مګر ملایکو راته وویل چې 15 کاله تېر شوي. ملایکو یو عجیبه وړاندیز راته وکړ. موږ ته د څو ورځو لپاره هغه بلې نړۍ ته وړو. آیا که غواړې هلته لاړ شي او هلته واوسېږې نو موږ تا ته دا چانس درکولی سو. ما دا وړاندیز غنیمت وګڼه او هو مې ورته وویل. دا بېله خبره وه چې دا فیصله به مخکې سوې وه. وروسته بېهوشه شوم. د بېهوشۍ حالت را باندې راغی. کله مې چې سترګې رڼې کړې د خپل کلي په کوڅه کې وم. ورو ورو مې د خپل کور په لورې قدمونه واخیستل. په لاره کې مې کرنیل صاحب ولید. د خپل کور مخې ته یې ولاړ و. بیخي سپین ږیری شوی و. خواجه صاحب هم د خپلې میرمنې سره قدم وهلو ته روان و. د خپل کور دروازې ته ورسېدم او ودرېدم. زما د نوم لوحه غیبه وه. په ګراج کې موټر هم نه تر سترګو کېده. هغه موټر چې له وفاته څو اونۍ وړاندې مې د یو نوي ماډل په څېر پېرلی و. د لمر ضد هندارې درلودلې او اصلي چمړې څخه یې سیټونه ول. حیران سوم موټر به نو چیرې وي. اولادونو خو خپلې موټرې درلودلې. بیا زما میرمن چې دا مهال کونډه وه، آیا هغه بې موټره ده؟ دروازه مې پرانیسته. تر ټولو لومړی پر زینو پورته سوم او خپل کتابتون ته ورغلم.
داسې وینم، نه کتابونه ول نه المارۍ. دا چې زه شاعر او لیکوال وم، د لیکلو میز، د هغه سره ګرانبهایه څوکۍ، کوچونه، بېلابېلو دندو پر مهال راته راکړل سوي ول. ستاینلیکونه چې د المارۍ پر سر مې په ډېر خیال ایښي ول، د بې شمېره عکسونو البومونو هېڅ هم هلته درک نه و. د فارسیاتو قیمتي ایراني چاپ کتابونه مې ذهن ته راغلل، او د نیکه د لاس راپاتې قیمتي قلمي نسخې چې نادره نسخې وې، د طلا په اوبو لیکل سوي وې، په لمر او سایه کې یې رنګونه بدلول. د نیکه جان او پلار جان ډایریانې ټولې غیبې وې. داسې راته ښکارېده لکه خونه چې د ګودام په حیث کارول کېږي. پر مخامخ دیوال چې د 15,000 په ارزښت باندې ګرانبها عکسونه ټکول شوي ول، هغه هم شکېدلي ول، خراب شوي ول. زه خواشینه له کتابتون څخه راووتلم. د لوړ منزل په انګړ کې پراخه دمه ځای و، ډېر ښکلی ځای و. رایاد مې شول چې دلته ما ډېر ښکلي پالنګونه اخیستي ول، او هغه ډېر زیات قیمتي ول. زموږ شاعرانو ادیبانو به دا ډېر خوښول. هغه هم نه ول، ټول نادره کول. لاندې میداني ته راښکته سوم، میرمن مې ولیده، په اشپزخانه کې بوخته وه. په 15 کالو کې یې دومره تغییر کړی و چې سترګو کې مې اوښکې راغلې. څنګه یې وپوښتم چې څنګه یې، زنګنونه دې اوس څنګه دي، پښې دې اوس څنګه دي، آیا درمل په سمه توګه ورته رسیږي که نه؟ ما به ورته په منظم ډول میوه راوړله. نه پوهېږم اولادونه به څنګه چلند ورسره کوي، مګر ما خبرې کوی نه شوې او هغې هم نه شوم لیدلی. په دې وخت کې د تلیفون زنګ راغی. میرمنې مې تر ډېره وخته خبرې کولې. د خبرو یې وپوهېدم چې اولادونه غواړي دا کور وپلوري. مور مخالفت کوه. ځان سره فکر وکړ چې کیدای شي زما میرمنې زما هماغه خبره یادوي چې جونګړه خپله ښه ده، مګر هغې د اولادونو ضد په وړاندې خپله وسله کېښوده. له خبرو یې معلومه سوه چې موټر یې پلورلی دی، او ویلې دي چې دا وړوکی موټر ما ته کفایت کوي، دا خرڅ کړئ. همداسې مې حیران حیران کتلې. هغه نوکر چې هغه وخت کې نوی ځوان و، اوس پوخ ښکارېده. ما د هغه جامې ولیدې، سترګې مې رډې راوختې. د هغه جامې وې چې زما ډېر ګرانبها جامې وې چې هانګکانګ څخه مې راغوښتې وې. هغه پتلونونه یې اغوستي ول چې له ایټالې څخه یې ما ټوکر راغوښتی و. حیران پاتې سوم، همداسې مې کتلې. ښه نو، زما ګرانبها جامې په مزدورانو تقسیم سوي دي. ما یو کال له دې پرته چې خلک مې وګوري ټول کتل څارل. د هرې لور او زوی کور ته مې لاړم، هغوی خبرې مې واورېدې. کله کله به یې د مرحوم بابا ذکر کېده، ما ډېر زیات کم سرسري توګه باندې. زما زینب لمسۍ به تل د خپل نیکه یادونه کول. یوه ورځ یې مور ته وویل، مورجانې دغه تخت او دا چوکۍ بیرون مه غورځوه، دا زما د نیکه د لاس نښه ده. مګر هغې ورته داسې وکتل او ورته وویل، لورجانې دکې ستا کار نشته، ته د خپل کار وکوه، زه به خپل کار کومه. لاړم د شاعرانو ادیبانو ټولنو ته او ناستو ته ورغلم. هېڅ چیرې مې خپل ذکر وانه اورېده. هغوی چې په هره خبره کې به یې ماته د نوو غزلو د روزنیز مرکز خطاب کوه لکه هېر سوی چې یم. اوس د هغوی نوکرانو زما کتابونه د هغوی د میزونو له سرونو څخه راټول کړي دي. یو ځل هدیرې ته هم ورغلم. قبر مې پر بد حال و، واښه پرې راشنه شوي و، شناخته د مرغانو د ناستې له کبله رالوېدلې وه. شاوخوا نور قبرونه هم همدا حال و، ټول ګډ وډ ول. تر یو کال کتونو او ګرځېدو وروسته زه دې نتیجې ته ورسېدم چې زما په مرګ کې په دې دنیا کې هېڅ کمبود نه دی راغلی، د یوې ذرې په اندازې هم کمبود نه دی راغلی. میرمنې یادولم، مګر اولادونو او لمسیانو بیخي هېر کړی وم. د ادبي محفلونو لپاره زه اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې وم. هغه غټې غټې ادارې چې زه پکې مشهور وم اوس هېڅ هم نه وه. زما په نوم خو پکې هېڅ هم نه ول. نوي خلک راغلي ول. دنیا همداسې روانه وه. هېڅ چیرې زما اړتیا نه وه، نه په کور کې نه د باندې. بله خوا په چټکۍ او ټولنیز اقتصاد هم په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې و. الوتکو سرعت تر پخوا 4 برابره ډېر سوی و. د نړۍ ټول نظام سره یو کلی سوی و. د موبایلو په واسطه یو بل سره خبرې کېدلې. زه د دې نوو موبایلونو په استعمال هم نه پوهېدلم.
فرض کړئ کله فرشتو څخه ما غوښتي وای چې ما بیرته دې نړۍ ته راوله او زه راغلی هم وای نو هیڅ چیرې به ښه راغلاست نه وای راته ویل سوی. اولادونه به خواشینه سوي ول، هغوی به د خپل ژوند لپاره خپل پلانونه او ارمانونه لرل چې هلته نور زما ځای نه و. کیدای سي مېرمنې به هم راته ویلي وو چې بیرته راغلې، زما ستونزې دې زیاتې کړې، کورس خرڅ سوی دی، زه یوازې یم او کوم زوی سره به مې واوسېږم، که چیرې ته هم راشې نو دا به څنګه شي. که زه بیرته راغلی وای نو نننۍ نړۍ سره به مې هېڅ سر نه خوړه، لکه په نوو جامو کې چې پینه وي، لکه نوي کلي کې چې زوړ قبر وي. ما ملایکو ته وویل زما وروستۍ غوښتنه دا ده چې زه بیرته قبر ته تلل غواړم. ملایکو وخندل او تبصره یې ډېره لنډه وه. وی ویل هر انسان دا فکر کوي له ده وروسته چې نړۍ کې کوم کنډو رامنځته کیږي هغه به هیڅکله ډک نسي، مګر په دې نه پوهیږي چې د دوی په نشتون کې اصلا هیڅ خلا نه راځي او هیڅ هم نه رامنځته کیږي، هر څه په هماغه حالت دی او دا ژوند همداسې روان دی. تاسو ته اړتیا نشته چې دا فکر کوئ چې دا نړۍ پر ما ولاړه ده، دا نړۍ پر موږ ولاړه نه ده. همداسې مې هر څه یو کال وڅارل، هر څه ته مې وکتل، نه خپل و، نه زوی و، نه لور وه او نه مېرمن وه، د هېچا په یاد کې زه نه وم. دنیا همداسې پیشرفت کوه او روانه وه او په ډېر سرعت سره روانه وه، شاته هېڅ نه کتل، هېڅ چیرې زه نه یادېدلم او زما کتابونو باندې خاورې پرتې وې. هېچا همداسې نه ویل چې دا یو شاعر و. بیرته راغلم خپل قبر ته، ومې ویل همدا به زه